السلام علیکم دوستانو، زه رئیس درد اپریدی د تیراوال غږ چینل نه تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یم. نن په کال 2023 د درېیمې میاشتې په 4مه نیټه د پښتو ادبي جرګې لاهور لخوا د ګران مشر استاد ادیب شاعر لیکوال د حمزه بابا د محفلونو سړی د مراد شنواري همڅنګ د استاد کندهار صاحب خوږ ملګری شاه احمد قاري صاحب په اعزاز کې یو اعزازیه غونډه ترسره کړې شوه. په دې غونډه کې موږ سره مشر میلمه ډایرکټر نواب صاحب او ډاکټر ګل محمد صاحب او همدا شانتي فضل رحمان صاحب او قومي امیر سالم محمد صاحب موجود وو. په دې غونډه کې موږ سره د پښتو ادبي جرګې لاهور صدر شهنشاه وصال صاحب د قربا په حیث ناستی کولو د نظامت چارې رئیس درد افریدي ترسره کړې. په دې غونډه کې د ادب په هکله مشرانو ملګرو ګټورې او خوندورې خبرې وکړې. په دې غونډه کې زمونږ د نن غونډې صدر شاه احمد قاري صاحب ډېرې ګټورې خبرې وکړې او خپل غزل یې هم موږ ته واورولو. راځئ چې د هغوی د غزل نه موږ او تاسو خوند واخلو. قاري صاحب وایي پیغله تیرواله چې وفا وکړي مرګ شي روا د اپریدي په لار. پیغله تیرواله چې وفا وکړي مرګ شي روا د اپریدي په لار. وی د ولس لپاره کوم سړی چې شرافت لري، کوم سړی او شی په سړی کاکاوی کار د سړو یعنې ګرځېږه تش په نوم سړی ډېر شعر دی چې سړي سره نه ښایي ډېر سخت خویونه، سړي سره نه ښایي ډېر سخت خویونه، نه دومره نرم لکه موم سړی ډېر شعر دی چې که کوزاوې سر نه را لور غمونه، که کوزاوې سر نه را لور غمونه په کار دی وي چې د تا زوم سړی. واه ډېر ښه. وایم چې نوی زورور په دنیا، وایم چې نوی زورور په دنیا بس چې مې نه لیدې مظلوم سړی. واه ډېر ښه. شعر دی چې په دړاکو به د چا نه تېروځي وي د مورچې ښکاره معلوم سړی. واه ډېر ښه. او شعر دی چې پېژني څوک چې د سړو قدرونه وي په هغه په خپله هم سړی. واه ډېر ښه ډېر ښه. او شعر دی چې هېڅ به یې قدر په ولس کې نه وي، هېڅ به یې قدر په ولس کې نه وي، د خدای هم نه خوښېږي شوم سړی. واه ډېر ښه. اخیر که نه شعر دی چې پوخه سړي نه کړي که چا خبرې، واه پوخه سړي نه کړي که چا خبرې، که چا خبرې کوي روم سړی. واه واه مستاو چې ولې تکلیف کړې چې دره کې لیکې، ولې تکلیف کړې چې دره کې لیکې کاري خوړلی نامعلوم سړی. واه ډېر زبردست ډېر ډېر زبردست.